سلامونه او نیکې هیلې لرو برو افغانانو پښتنو ورونو موږ که په لر کې که په بر کې څومره پښتانه افغانان چې موږ اول کار کوو بیا سوچ کوو خو د دنیا نور قومونه چې دي هغې اول سوچ کوي بیا کار کوي نو د دې وجې موږ پښتانه افغانان چې ورځ په ورځ لاندې راځو پاتې کېږو تباه کېږو بربادېږو د ډېر وخت نه زموږ پښتانه افغانان د کشمیر غم سره ډېر چې کشمیر کې انډیا ډېر ظلم کوي او فلسطین کې اسرائیلیان ډېر ظلم کوي خو زه نن دې ته زه 3 سواله پرېږدم صحیح ده یو خو به زه انشاءالله 100% کې به زما ویډیو په دلیل په منطق او په ثبوت سره وي زه ټولو ته چیلنج ورکوم که یو خبره زما په ویډیو کې دروغ راویسته ما ته وایي چې تون حالت دې پتای نور کنځلمارو ما ته پروا نه راځي صاحب مهربانه چې زما ویډیو وګورو بیا ما پسې ویډیوګانې ډکوي او بد ردي شروع کړي د هغې پروا نه ساتم زه به خپلو افغانانو خپلو پښتنو ته به صحیح میسج رسوم او انشاءالله تاریخ به له دې ګواهي اول دا ده چې زه به تاسو ته 2 وړې ویډیوګانې په دې منځ کې ښیم چې زموږ پښتانه څومره طاقت لري او ولې استعمالېږي هغه هم تاسې وګورئ او زه دا خبره کوم چې 3 ملکونه انډیا اسرائیل او پاکستان انډیا به څومره ظلم کړی کشمیریانو سره څومره کشمیریان به شهیدان کړي دا به مې انټرنیټ کې سرچ کوئ او بیا ګورئ خپله به وګورئ زما په خپل باور مه کوئ بیا به لاړ شئ اسرائیل به وګورئ چې اسرائیل څومره فلسطینیان شهیدان کړي څومره خدای نخواسته ښځو سره جنسي تیاری کړي بیا به راشي پاکستان د پاکستان به ته زه ووایم زه یې ته نه یم جرنیلان او کرنیلان یې ته د پاکستان وایي 10 لکه خو صرف بنګالیان شهیدان کړي 15 لکه ښځو سره جنسي تیاری کړي چې تاریخ کې داسې کار چا نه دی کړی په لکاو بلوچیان شهیدان کړي په زرهاو بلوچیانو ښځو سره جنسي تیاری کړي همداسې راشم سوات ملکنډ باجوړ وزیرستان افغانستان په لکاو خلک دلته زموږ استاسي شهیدان کړو په دغه 18 کاله کې تقریبا 80,000 پښتانه په ښکته پښتنو منطقو کې او په وزیرستان او په ملکنډ او باجوړ او سوات کې شهیدان کړو نو دا ټول به تاسې راواله وبیا جنګوئ نو تاسو ته بیا معلومات وشي چې پاکستان ډېر مسلمانان شهیدان کړي دي که فلسطین کې اسرائیلیانو کړي دي یا په کشمیر کې انډیا والا کړي پښتونه د دې خپل کشمیر غم دې وکړه تباه و برباد تی ته تباه و برباد یې ولاکې نه دومره کشمیری تباه دی ولاکې نه دومره فلسطینی تباه دی ته وروره په کراچۍ کې ته مزدوري کې په لاهور کې ته مزدوري کې په کویټ په دوبۍ قطر ابوظبي سعودي په یوروپ کې په ملیزیا په دې کې ته ورک تباه و برباد یې ولاکې خو ما فلسطینی لیدلی داسې تباه و برباد لکه څنګه چې پښتون دی افغان دی ولاکې خو ما کشمیری لیدلی نو ولې دا خپل دماغ نه جنګوئ ولې سوچ نه کوئ تباه و برباد خو موږ به د خپل کشمیر د خپل فلسطین غم به کوو موږ نور څه کوو کشمیر او فلسطین او د غم وړو د فلسطین موږ ورسره همدردي لرو مګر خپله تباه و برباد یو زلمیان هم ډګریانې لري دغه هغسې تعلیمونه یې کړي دي کارونه ورته نشته ورور چوکیداریانې کې په لاهور کې د پنجابیانو سره ولې موږ سر نه خلاصوو ولې موږ په دې خبره ولې موږ استعمالېږو دغه ویډیوګانې سره 2 ویډیو داخل بیا سره خبرې کوو هغه په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي او په دنیا په کوم ګوټ کې دي هر پښتون دا دعوه کوي چې زه احمدشاه ابدالي مسیح یم د هغه بچی یم موږ ټول پښتانه یو یو نو د دې ټولو یو بیا شکریه ادا کوم خاص کر د ملنګانو زه تاسې وکتئ چې په دې یو کې زموږ جذباتي افغان پښتون ورور وایي چې موږ د احمدشاه ابدالي لمسیان یو بچیان یو بلکل موږ د احمدشاه ابدالي بچیان یو بلکل خو د احمدشاه ابدالي خلکو له په دې ټیم کې یادي چې جنګي د احمدشاه ابدالي خلکو له په دې ټیم کې یادي چې ریل جوړوي هغې ولې نوم دي ولې د پاکستان په مکتبونو کې نشته د دې نوم ولې د باچا خان بابا نوم نشته ولې د میرویس خان بابا نوم نشته ولې د خان صمد خان نوم نشته ولې زموږ ستاسې د نورو د خوشحال خان بابا نومونه نشته یا لږ سوچ وکړئ پښتنو افغانانو لږ سوچ وکړئ چې قاضي اعظم چې نه وروره نه یې مسلماني معلومه ده نه یې اصل معلوم دی یو توره قرقولي ورته په سر کړې ده سپین انګریز دې ته راوستې په تاسې په مکتبونو کې در باندې هغه خپله تلانې ده نه هېر کړي دي اوس د پښتون افغان تاریخ 2000 کاله دی یعنې ته اوس ووایه چې د پاکستان سره ستا تاریخ شروع شوی تا نه خپل تاریخ هېر کړی تا نه هر څه هېر کړي
موږ بالکل د ظلم خراب کې د کشمیریانو سره کې که فلسطینیانو سره کې خپله د پښتنو افغانانو غم به کوو. او دا بله ویډیو تاسې وکته چې یو اس چې دی یو اس چې څومره طاقت لري هغه یو ورکوټي سپی دی یا ګیدړ دی. نو موږ د اس طاقت لرو او دغه شانې ګیدړانو بېادبي ما پې دغه شانې خلکو موږ کې پړی اچولی او راکاږي. باید چې موږ په خپلو پښتنو سوچ وکړو، باید موږ په خپل په دغه خلکو سوچ وکړو چې زموږ پښتانه در په در دي، که په لر کې دي که په بر کې دي. او په دې باندې تاسې سوچ وکړئ او پښتانه افغانان ولې په پلاور کې خلک نه راوچتېږي، ولې داسې جلسې نه کوي د انډیا په خلافان یا د فلسطین سره. ټول عمر به همداسې پښتانه راوچتېږي، ټول عمر به سره دا بیرغ چې زنده باد او مرداباد. موږ بالکل موږ لر او بر یو پښتانه یو. قسم دی چې زما یو پښتون یو افغان سره په هر ځای کې ظلم کېږي چې هر څوک یې کوي زه ورته اول مخکې ودرېږم. خو اول په د خپلو خلکو غم کومه چې په پاکستان کې څومره ظلم روان دی، څومره ناروا دلته شوي ده. په دغه 72 کالو کې تاریخ وګورئ، نو په دې باندې کار وکړئ، خدای ته وګورئ، مه ځانونه مه استعمالوئ د بل په مقابل کې، او نه پاکستان ستاسې دی او نه تاسې د پاکستان نسې پښتانه اردو. ښکاره خبره ده، پاکستان د برطانیه د امریکې او د پنجابي جایداد دی. هسې به پکې منډې وهي، دا ټیمي پاور دی او دروغ دي، ټولې هسې خبرې دي. اسلام په نوم یې جوړ کړی، کومه دی اسلام؟ مسلمانان پکې اوسېږي او قانون ته یې وګوره. نو په دې باندې ځان پوه کوئ. په الله سپارم دا ویډیو مخکې ښه شیر کړئ چې د ټولو افغانانو ټولو پښتنو هغه ته ورسي. نه موږ ورور د کشمیر دپاره جلسه کوو، نه ورور د فلسطین دپاره کوو. اول به د خپل فلسطین د خپلو پښتنو که په لر کې دی که په بر کې دی د دې غم به کوو، د دې په موږ باندې دا حق دی. نور به خپل کار کوي د دنیا، خپل غم وکوئ.